بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او لیدونکو. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم د 12م سیم د کیمیا د درسونو لړۍ دوام لري. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، موږ او تاسو نن 13م درس ته رارسېدلي. تیر درسونه که ستاسو یاد وي هم د الکان د کورنۍ موضوعات شروع وه. همدا څلرم څپرکي کې مکمل د الکان کورنۍ مطالعه کیږي. وروسته بیا بله کورنۍ، نو د الکان کورنۍ مو وپېژندل، د هغوی پر نوم ایښودنو باندې مو بحث وکړئ. معمولي و اشتقاقي طریقې، د هغوی همداسې ایزومیرو راډیکلو باندې مو بحث وکړئ. ګرانو زده کوونکو، نننی درس تاسو د ایوپاک طریقه ده، دا چې د مرکباتو نوم په ایوپاک طریقه څنګه ایښول کیږي. همدارنګه د دې کورنۍ فزیکي خواص کوم دي. که غواړئ چې د هر څه زده کړئ نو زموږ سره پاتې شئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، نن د الکانونو نوم ایښودنه په ایوپاک طریقه. ایوپاک چې ورته وایي نوې طریقه، سټنډرډ طریقه، معیاري طریقه. همداسې که موږ وغواړو چې د الکانونو نوم کښېږدو ګرانو زده کوونکو، دا یو څو خاص نقاط باید تاسو په نظر کې ولرئ. که مو دا نقاط زده کړه نو تاسو د راروانو کورنیو په موضوعاتو هم ډېر ښه پوهیږئ. اول ګرانو زده کوونکو، که موږ وغواړو چې د الکانونو د مرکباتو نوم کښېږدو، اول به وړ زنځیر انتخابوئ. یوه غلط فهمي چې شاګردان کوي هغه دا نقطه ده، دی وړ زنځیر همیشه سیده ته وایي. خو موږ تاسو باید دا غلط فهمي لرې کړو. وړ زنځیر هغه ته وایي چې د کاربونو شمېر ډېر وي ګرانو زده کوونکو، هغه که پر هره لارئ. اوس مثال زه دا زنځیر په نظر کې نیسم، 1 2 3 4 5 6. کیدای شي په نظر کې ونیسم 1 2 3 4، داسې 4 دی ګرانو زده کوونکو. که چیرې داسې ډېر تللی و بیا مشکل نشته، داسې په نظر کې نیسو که د کاربونو شمېر ډېر و. اوس سیده ام ډېر دی، ام یې په نظر کې نیسو، دا وړ زنځیر شو. دوم قدم کې کاربون ته شماره له هغه طرف ورکوو ګرانو زده کوونکو چې شاخ نږدې وي. که ته وایې شاخ څه ته وایي استاذه؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو باید دا وپېژنئ. موږ چې وړ زنځیر څنګه انتخاب کوي؟ سیده. څوک چې پاته سو هغه شاخ دی. اوس که زه دا مارکر داسې کشوم ګرانو زده کوونکو، څوک پاته سو؟ دا، نو دا شاخ بلل کېږي. د وړ زنځیر یو سر دا دی ګرانو زده کوونکو، یو سر دا دی. دا شماره د دې سر نه شروع کړم که د دې سر نه؟ موږ تاسو ویل چې شاخ ورته نږدې 1 2 3، د دې خواصه پر 3م کاربون دی، د اخوا ګرانو زده کوونکو پر 4م کاربون دی. نو تاسو ماته وایئ چې شماره له کوم طرفه شروع کړو؟ آفرین، شماره باید د دغه طرفه شروع کړو. د دغه طرفه شماره ورکو 1، همداسې 2 3 4 5 6. داسې نه کوو ګرانو زده کوونکو چې دا شماره مو ورکړله بیا داسې نه کوو چې پسې راسم سو ده ته 2 ورکړو، یعنې شاخ ته هېڅکله شماره نه وکړو. دا کار خو مو وکړي. دریم قدم کې هغه کاربون شماره لیکو چې شاخ ولري. ګرانو زده کوونکو، پر کم کاربون شاخ بسته دی؟ آیا پر اوله شماره شاخ سته یا پر دومه سته یا دا شاخ پر 3مه بسته دی؟ شاخ پر چی پیژنو؟ چې کم کاربون شماره نه یې اخیسته، نو لیکو چې 3 پر 3م کاربون شاخ بسته دی. 3 د هغه کاربون شماره لیکو چې شاخ ولري، او د هغه شاخ یا شاخو نومونه لیکو. اوس خو یو دانه دی ګرانو زده کوونکو، پر روانو مثالو کې 2 شاخه 3 شاخه. خو که تاسو پام یې، بعضې زده کوونکي غلطي دلته کوي چې کله دا شماره ولیکي د شمارې نوم لیکي. د شمارې نوم نه لیکل کېږي ګرانو زده کوونکو، د شاخ نوم لیکل کېږي. اوس د هغه یو شاخ دی، د هغه شاخ نوم لیکو. خو دلته ما یو نقطه درته لیکلې ده چې د ABC په ترتیب سره. دا نقطه هغه وخت کاروو چې شاخونه ډېر سي، بیا په راتلونکي مثال کې ورباندې بحث وکړو. نو لیکم 3. د دا شاخ نوم ګرانو زده کوونکو، دا د الکان کورنۍ راډیکل دی. څه پوهېږو چې راډیکل دی؟ ځکه د هایدروجنو شمېره د کاربون 2 چنده جمع 1 دی. په هغوی کې موږ د کاربونو شمېر ویلي 1 دی. 1 ته میتا وایي، وای ال مو ور اضافه کوئ، میتایل، یعنې پر 3مه شماره میتایل بسته دی. همداسې په پای کې ګرانو زده کوونکو د کاربونو شمېر په لاتیني حساب لیکو. څو کاربونه لري؟ 6. 6 ته څه شي وایي؟ هیګزا. نو موږ تاسو د الکان کورنۍ وروسته اړیکه ستاسو په یاد ANE ور اضافه کوو. ANE ور اضافه کوو، نو د دې مرکب نوم 3 میتایل هیګزان. راځو یو بل مثال ته. ګرانو زده کوونکو، دا بل مثال ته متوجه سئ. اول وړ زنځیر انتخابو. دا د هغه وړ زنځیر دی، هم سیده دی هم وږد دی. نو لیکو چې شماره د دې سر نه که د دې سر. که تاسو وګورئ 1 2 3، دا خو بیا حساب کې 1 2 3، پام دې چې دا خو د دواړو خوا یو رقم دی. بیا ته اختیار لرئ ګرانو زده کوونکو، که د اخوا شماره ورکړه که د اخوا، چې ستا خوښ وي د هغې خوا شماره ورکړه.
زموږ د دې خوا خوښه ده، د دې خوا به شماره ورکوه. کله چې مو شمارې ذکر کړې موږ ویل چې د شاخو نومونه وایو، خو که شاخ یو رقم یې موږ هېڅ فکر نه پشکې کوو، بس د هماغه شاخ شماره لیکو، پر دریم کاربون بیا به ستا دی 3 لیکو ګرانو زده کوونکو، 3 لیکو د دا شاخ نوم لیکو. دا شاخ لومړی ځل دی چې تاسو یې وینئ. ګرانو زده کوونکو برومین، کلورین، فلورین، آیوډین دې ته یلوجیني عناصر وایي. که چیرې دوی وصل وه د دوی نومونه به داسې نه وایست چې برومین، کلورین، فلورین، نیمه بیا وایست برومو، کلورو، فلورو. اوس د ده نوم زه څنګه وایم؟ آفرین، برومو. د ده نوم وایو برومو. ښه، وروسته د ور زنځیر نوم وایي. ور زنځیر 5 کاربونه لري، پینتا وایي. ANE ور اضافه کوو ګرانو زده کوونکو، نو څنګه ولیکم؟ پینتان ANE. همدا د دا مرکب نوم د ایوپاک په طریقه سو. خو که یو ځای ګرانو زده کوونکو نوم درکړی تی فورمول بیرته غواړئ، نو تاسو کوشش وکړئ چې اول د آخري نقطه ولیکئ. معنا اول پینتان رسم کړئ، دا شاخ پر هر کاربون چې وصل دی وصل کړئ، نور کاربونو رابطې پر هایدروجن ورپره کړئ. راسئ ګرانو زده کوونکو دا بل نوم څنګه ایږدو؟ کیدای شي تاسو په دا 2 مثالو دا فکر سوی چې بالا زه پوه شولم بس سیده زنځیر همیشه انتخابوم. یا ګرانو زده کوونکو همیشه سیده زنځیر اوږد نه وي، ځکه اوس تاسو وګورئ 1 2 3 4 5 6 سیده 6 دی، مګر 1 2 3 4 5 6 9 که داسې وګورو ګرانو زده کوونکو داسې څو دی؟ 9 دی. نو موږ تاسو باید کم شاخ کم ور زنځیر انتخاب کو چې د کاربونو شمېر یې ډېرې پروا نه کوي چې کوږ ورږ دی. که څوک داسې حسابي چې استاد زه به دا بل وګورم 1 2 3 4 5 6 9 داسې هم 9 دی ګرانو زده کوونکو، هېڅ مشکل نشته. که داسې ور زنځیر انتخاب کړي هم پروا نه لري، یعنې ور زنځیر که داسې زه په نظر کې ونیسم. خو اوس بیا داسې هم 9 دی، سیده خو 6 دی، سیده بیخي نه انتخابوو. داسې هم ګرانو زده کوونکو 9 دی، داسې هم 9 دی، هېڅ مشکل نشته. که داسې انتخابه که دا رقم انتخابوئ، خو اوس بیا داسې سیده انتخاب کو. شماره د دې سره شروع کړم ګرانو زده کوونکو که د دا سره د زنځیر. اوس که زه وګورم 1 2 3 د دې خوا پر دریم اوس دا شاخ سو. موږ چې کوم ور زنځیر انتخاب کړي څوک چې د لارې څه چپ سوله، د لارې څه چپ پراته شاخونه بلل کېږي ګرانو زده کوونکو. اوس نو 1 2 3 د دې خوا 1 2 3 اوس د دې خوا هم پر دریم شاخ دغه کاربون شاخ به ستا دی، د دې خوا هم پر دریم کاربون شاخ به ستا دی. نو موږ باید شماره د کومې خوا شروع کړو؟ کیدای شي ستاسو ځواب دی چې استاذه ستا خوښه ده، ځکه د دواړو خواو پر دریم به ستا دی. ګرانو زده کوونکو که چیرې په منځ کې وي لکه دا بیا زموږ خوښه چلیږي، اما که چیرې بیا په دا رقم کې وي ګرانو زده کوونکو بیا زموږ خوښه نه چلیږي، ځکه چې د دې خوا څه دي دریم دی، دا خوا هم څه دي، دلته شاخ نه کې غټ دی، دلته شاخ نه کې کوچنی دی. نو باید کوشش وکړئ چې هغه شاخ والا مد نظر ونیسئ. نو شماره د دې سره ورکوو ګرانو زده کوونکو، هر یوه ته نه یوازې هغه کاربونو ته ورکوو چې موږ په ور زنځیر کې انتخاب کړي دي. وروسته د شاخو نومونه لیکو ګرانو زده کوونکو. یو دی شاخ دی، یو دی دی. اوس نو دا شاخونه چې دی دواړه دي، د دوی دواړو نومونه اوس یې څوک زه اول دی ولیکم استاذه که دی ولیکم؟ دلته به بیا هغه نقطه په نظر کې نیسئ چې موږ نومونه یا شاخونه چې لیکو د ABC په ترتیب سره. دلته یو بل غلط فهمي شاګرد ته پیښیږي، بعضې وخت شاګرد شماره د ABC پر اساس ورکوي. شماره د ABC پر اساس نه لیکل کېږي ګرانو زده کوونکو، شماره جلا طریقه ده، نوم چې ایږدي د ABC پر اساس. یعنی څنګه نوم؟ اوس د دغه راډیکل، دا هم راډیکل دی ګرانو زده کوونکو، دی دی که دی؟ آفرین دی دواړه دي، ځکه نه د شماره اخیستې نه ده، نو دی دواړه به ته یو ځای کوې، دی چې یو ځای کو C2H5 کېږي که نه، نو دا ایتایل دی او دا میتایل دی. په ABC کې M مخته دی که E مخته ده؟ آفرین. او دې ته به نه ګوري چې د دې په سر کې هم C ده، د دې په سر کې هم C، د ده د نامه توري ته به ګوري. ښه، نو E مخته ده، اول E وایو. په دریم کې څوک به ستا دی ګرانو زده کوونکو؟ ایتایل. نو دی لیکو. بیا په 5م کې څوک به ستا دی؟ میتایل. بیا د ده نوم لیکو ګرانو زده کوونکو، میتایل. وروسته نور شاخونه نشته، د ور زنځیر نوم لیکو. ور زنځیر 9 کاربونه لري، 9 ته په الکان کورنۍ کې هفتان.
ګرانو زده کوونکو که چیرې ستاسو یاد وي تیر ساعت ما تاسو ته ویله در ټولو مهم شی په عضوي کیمیا کې لاتیني حساب دی. که د چا لاتیني حساب نه زده په دا موضوعاتو نه پوهېږي نو مهرباني وکړه لاتیني حساب اول حفظ کړه. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل مثال ته. اوس دا مثال بیا څنګه ذکر کوو؟ اوږد زنځیر انتخابوم 1 2 3 4 5 دا سیدام 5 اوږم دی او سیدام دی. نو شماره له دې سره که د دې سره که وګورو د دې خوا په دوم کاربن کې شاخ دی د دې خوا په دوم کاربن کې ستاسو نظر به څه وي؟ آفرین تاسو چې استاذه اوس خو تا موږ مخکې ویله چې دا یوه شاخ غټ وي اوس یې بیا چې شمېرم هرې خوا ته ډېر شاخونه یې شماره باید که څه هم د دې خوا هم دوم دی دا خوا هم دوم دی شماره ته اختیار نه لرې دلته به هم د هغه خوا شماره شروع کړې چې شاخونه ډېر وي. لیکو 1 2 3 4 5. کله چې شمارې ورکول سوې ګرانو زده کوونکو اول د دوی نومونه د شاخو نومونه اوس پیلوو. باید څنګه یې پیل کړو د بي سي په ترتیب سره. یو شاخ برومین دی یو میتایل دی بل کلورین دی. د دغو نومونه بیا هم په سمبولونه په سر کې بي او سی لري هم د نوم په سر کې سی او بي ده خو موږ یې سمبول ته نه ګورو موږ یې نوم ته ګورو د په سر کې سی ده مګر نوم یې میتایل دی ام ته کته کېږي. نو په دوی دواړو کې اول باید څوک ولیکو؟ آفرین برومین ولیکو. نو شماره لیکو چې 2 برومو په دوم کې برومین بستا دی 2 برومو. ښه بیا وروسته ګرانو زده کوونکو د ده نوم ولیکم که د ده آفرین کلورین سی مخته ده په څلرم کې کلورو په څلرم کې کلورو. وروسته بیا په دوم کې څوک بستا دی؟ میتایل. وروسته د ده نوم لیکو 2 میتایل. ګرانو زده کوونکو اوس ونه وایاست چې استاذه د ده نوم هم ولیکه نو خو د ده نوم هم ولیکه دا خو هم شاخونه دا شاخ نه دی ګرانو زده کوونکو دې شماره اخیستې ده. شماره چې چا اخیستې هغه بیا شاخ نه بلل کېږي. نو د اوږد زنځیر 15 کاربونه لري 5 ته پینتان وایي. همداسې ګرانو زده کوونکو یو بل مثال ته راځو چې تر څو تاسو دا موضوع ډېرو شاګردانو ته پیچلې ده خو که تاسو دغه مثالو ته په کتو سره انشاءالله هیڅ ستونزه به ستاسو په ذهن کې پاته نه سي ځکه کوم سوالونه چې تاسو په ذهن کې پاته کېږي ما هغه مثالونه ټوله ذکر کړي دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوږد زنځیر انتخابوم 1 2 3 4 5 6 7 8. اول یې سیده ګورئ ښه خبره دا ده کوم اوږد هم سیده و دا بهترینه خبره ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ګورئ ګرانو زده کوونکو سیده 8 دی مګر که داسې ولاړ سو بیا 9 دی. نو هیڅ مشکل نشته پروا نه کوي که کوږ وږد تللی خو چې کاربونونه یې ډېر یعنې اوږد زنځیر دا سو. شماره د دې سره شروع کړم ګرانو زده کوونکو که د هغه سره 1 2 3 د دې خوا په څلرم کې دی شاخ سو ځکه ته شاخ څه پېژنې استاذه که پر کم سیده زنځیر موږ انتخاب کړي ګرانو زده کوونکو که څوک پاته سو بس هغه شاخونه دي. دا لکه ته چې د لرګي اصلي تنه پیدا کړې د یو ونې چې دغه اصلي تنه ده برکه دا کوچني بغلو ته پورته سوي دا شاخونه دي. نو همداسې دام تنه اصلي مهمه ده. اوس نو ګرانو زده کوونکو شماره د دې سره ورکو ځکه شاخونه دې سر ته نږدې دي 1 2 شمارم داسې نه کو چې ته هر کاربون وینې بلاوه زه سخي یم ټولو ته شمارې ورکوم هغه بیا نه کېږي ګرانو زده کوونکو یوازې هغه کاربونو ته شمارې ورکول کېږي چې تا په اوږد زنځیر کې نیولي 1 2 3 4 5 6 همداسې 7 8 9 که ته واده دې ولې پرېښوي دا کله موږ په اوږد زنځیر کې نیولی اوس چې چا شمارې نه دي اخیستې هغه شاخونه بلل کېږي. بیا د بي سي په ترتیب سره تاسو ماته وایاست چې اول د چا نوم ولیکم؟ آفرین تاسو وایاست چې استاذ اول برومین خو دستي یو پوښتنه درته پیدا کېږي چې استاذ دا څو دانې برومینه دي 1 2 3 دانې دي دا زه څنګه ولیکم؟ هیڅ مشکل نشته ګرانو زده کوونکو څو دانې دلته بستا دي 2 دانې شماره لیکو. په کانکور کې ګرانو زده کوونکو یو سوال راغلی عین یو 2 شاخه پر یو کاربن بستا دي په یو 4 ځوابو کې یو جواب لیکلی یو 2 لیکلی دواړو نوم یې ویلي په بل ځای کې بیا دا دواړه کم پر یو کاربن بستا دي د دواړو شمارې لیکلي یعنې 2 واره یوه شماره لیکلي. دلته غلط فهمي دا پیښیږي ته دا فکر کوې چې ولا دا شاخونه خو دواړه پر یوه بستا دي نو یو وارې به شماره ولیکم دواړه نومونه به ولیکم دا غلط فهمي ده. او شاخونه چې یو رقم چې هر ځای بستا وي شمارې به یو ځای لیکئ 2 پر یوه بستا دي پر دوم کاربن 2 بستا دي بل برومین پر څوم بستا دی؟ آفرین پر څلرم.
چې د دا شمارو ترمنځ فاصلې ورکوي داسې په کامه، او که بیا د نامه سره شمار دغه بیا داسې یو سلاش ورکوو. اوس څو دانې برومینه سوه ګرانو زده کوونکو؟ 3 دانې. نو داسې نه کوو چې 2 2 4 برومو. باره یو درجه لرونکی حساب که ستاسو په یاد وي، مونو، ډای، ترای، تیترا، دا موږ د دې دپاره وویله که شاخونه 2 یو رقم و ډای ایږدو، که 3 یو رقم و ترای ایږدو، که 4 یو رقم و تیترا ایږدو. اوس زه کومه کلمه کښېږدم؟ آفرین، ترای برومو. دا څه معنا؟ یعنې دا معنا چې 2 دانې پر 2 بسته دي، یو پر 4 بسته دی، 2 دانې برومینه سوه، 3 دانې ترای برومو. د دې کار خو مور خلاص کړي. بل ګرانو زده کوونکو، بل شاخ تاسو پیژنئ کوم یو دی؟ بل یو دام شاخ پاته دی. دام شاخ دی. یو برومینونه مو خلاص کړه. داسې نه وایي چې دام شاخ دی، دام شاخ دی، دام شاخ دی. ګرانو زده کوونکو دا ګرده یو شاخ دی، ځکه دا ګرده یو پر اصلي زنځیر بسته دی. نو بیا د ده نوم وام، د ده نامه په سر کې ام دی، د ده نامه په سر کې پی ده، ځکه ایزو پروپایل ویل کېږي، 3 کاربونه له پی په سر کې ده. د ده په سر کې سی ده، نو اول باید کلورین بیا رامخته کړو. 3 کلورو ګرانو زده کوونکو. وروسته بیا یو میتایل پاته دی، بل یو دغه پروپایل پاته دی. نو ام مخته دی، ام والا اول لیکو، 4 کې میتایل ګرانو زده کوونکو. میتایل یو شی چې دلته تاسو یې زده کړئ، تیر ساعت کې مو یو څه بحث پر کړی و. ګرانو زده کوونکو د دې شاخ نوم دا ګرده باره یو ځای کوو، دا چې یو ځای کې C3H کېږي. C3H ته پروپایل وایي. خو دلته به یو بله کلمه ور سره ضمیمه کوئ، هغه څه شي دی؟ هغه ته ایزو پروپایل. دا ایزو ولې شي؟ آفرین چې یو شاخ ولري، که سیده ولاړ سم دی پاتېږي، که دورې ولاړ سم دی. نو دا شاخداره شاخ دی. نو بیا د ده شماره 6 لیکو، د ده نوم ایزو. ایزو معنا شاخداره، پروپایل. ګردو شاخو نومونه مو د ABC په ترتیب سره وویله. په پای کې د وور زنځیر نوم، وور زنځیر نه کاربونه لري، نو ته نونان وایي. ANE پسې ور اضافه کوو. همدا د دغه مرکب نوم سو. که چیرې یو ځای تاسو ته دغه وږ نوم راغلی و چې فورمول یې ولیکئ، او ډېر سوالونه په کانکور کې د هغسې راځي، مرکب یې نوم یې درکړی، فورمول یې غواړي یا کتله یې غواړي. نو تاسو ته ما یو نقل مخکې هم درکوي، ګرد عمر اول دا د پای نقطه لیکه، یعنې اول نونان ولیکه، نه سره کاربونه ولیکه. عباره چې پر هر کاربون هر یو بسته و هغه وصل که، چې وصل دې کړه څوک د چا کاربون رابطې چې پاته سوې پر هغه هایدروجنونه پسې بسته که، برې کتله پسې پیدا کړي. خیر بیا به په راتلونکي درسو کې ورباندې بحث هم وکړو. دغه آخري دانه لا ذکر کوو ګرانو زده کوونکو، چې تاسو بهترین پوه سئ د دې نوم به څنګه ولیکو. نور خو تاسو پوه سولاست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 داسې لاس دی، دا در ټولو اوږد دی. نو داسې انتخابوو اوږد زنځیر. شماره ګرانو زده کوونکو ستاسو په نظر له دې سره که د دې سره 1 2 3 د دې سره 1 2 3 4 بسته دی. نو د دې سره شماره شروع کوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوس راځو څوک چې پاته دی هغه شاخونه دي د ABC په تورو. یو دا شاخ دی ګرانو زده کوونکو، دا سره راګردی کوو. یو دام شاخ دی، دا ګرده یو شاخ دی، دا دوام پاته دی دام شاخ دی. خو که ورته وګورو دا شاخ ګرانو زده کوونکو یو رقم دی، او د دوی د نامه دا C2H5 کېږي، ایتایل دی. په ABC کې دا مخته دی، نو لیکو یو 3 کې بسته دی، بل په 9 کې بسته دی. یو په 3 کې دی، بل په 9 کې دی، دواړه یو رقم دی. نو څه وکړو؟ آفرین د ډای کلمه نوم یې چې دی C2H5 ته ایتایل وایي ګرانو زده کوونکو. 1 3 9 ډای ایتایل، 2 دانې ایتایل دی. ګرانو زده کوونکو دا جلا شاخ دی، دا جلا، دا خو مخکې درته ویلی چې دې ته لیکو د ده په سر کې پی ده، د ده په سر کې بی ده، ځکه دا بیوتایل دی، دا C4H9 دی. نو بی والا مخته دی، نو اول بی والا لیکو. په 9 کې بیوتایل. آیا ستاسو به یو څوک ماته ووایي چې استاذه دا تا غلط ولیکئ؟ بیوتایل خو دی ګرانو زده کوونکو کې کاربونونه یو ځای کو 4 کېږي، هایدروجنونه 2 چنده جمع یو 9 هایدروجنه دي. خو آیا ما صحیح دا ولیکئ؟ تاسو باید چې استاذه که زه دورې ولاړ سم 2 شاخه پاتېږي، که داسې ولاړ سم 2.
دلته که شاخونه دوه وه موږ یو بله کلمه ذکر کول د نیو کلمه نیو بیوتایل. آفرین دا هم پروپایل دی خو دا مو یاد دی. آفرین 5 ایزو پروپایل دا خو مو مخکې بحث پر وکړي. وروسته څوک نه دي پاته بغیر له شمارې څخه هغه نوم وایو دیکان ANE ور اضافه کوو. ګرانو زده کوونکو دا همدا د دې کورنۍ ایوپاک یا سټنډر یا نړیواله هیله ده چې ټول مثالونه یې پشکې راغلي. راځو ګرانو زده کوونکو د الکان کورنۍ فیزیکي خواص. موږ تاسو په مجموع کې 2 ډوله خواص لرو، یو کیمیاوي یو فیزیکي. په فیزیکي خواصو کې د مادې ظاهري بڼه در مطالعې لاندې نیسي. رنګ، خوند، بوی، کثافات، انحلالیات، د جوش نقطه، د ویلې کېدو نقطه، شکل، اندازه، دا ټول مجموع کې په فیزیکي خواص کې. یعنی که هر ځای د فیزیکي خواصو متن تاسو ووینئ چې متن یې مطالعه کوئ، ګرد عمر دا وایي چې د دې کورنۍ رنګ څنګه دی، په څو کې ایښي، په څو کې ویلې کېږي، جامد دی، مایع دی، ګاز دی، کثافت یې څونه دی، څونه الیږي نه الیږي، ګرده بحثونه پر دې دي. او یو بیا کیمیاوي خواص دي چې هغه د موادو فعالیت ښیي، تعاملات ښیي. یعنی په کیمیاوي خواص کې معادلې دي چې هغه به پر روان درس کې ورباندې بحث وکړو. اوس فیزیکي خواص دي، یعنی په فیزیکي خواص تاسو پوه سواست. اول ګرانو زده کوونکو وایي الکانونه چې دي په اوبه رنګه لمبه سره سوځي. د دغه جملې څخه هدف دا دی چې الکانونو رنګ اوبو ته ورته لکه آسماني ډول رنګ دی. ښه مثال یې ګرانو زده کوونکو تاسو چې په کورو کې کم ګیس سوځي دا د دې کورنۍ د 98% د لومړی مرکب پشکې شته. یعنی دغه د کورونو ګیس ښه منبع د الکانو ده. که الکانونه پېژنئ همدغه د کورونو ګیس دی. تاسو چې دا ګیس ولګوئ د دغه جالۍ سره داسې رنګ لمبه کوي لکه آسمان غوندې یا اوبه رنګه شین ته ورته رنګ لري. نو همدغه دوی ګرده داسې سوځي دا الکانونه دي. ګرانو زده کوونکو په اوبو کې غیر منحل دي او په مایع بنزینو کې منحل دي. اوبو کې ولې غیر منحل دي؟ که ستاسو په غیر عضوي کیمیا کې په یاد وي ورته مواد په ورته کې ښه حلیږي. الکانونه عضوي دي، اوبه غیر عضوي دي نه حلیږي. الکانونه عضوي دي، مایع بنزین چې دی ګرانو زده کوونکو هغه خپله عضوي دی. نو عضوي مواد په عضوي کې ښه حلیږي. منحل معنا حلیږي، په اوبو کې غیر منحل دي. او ګرانو زده کوونکو دا هم زده کړئ هغه الکانونه چې د کاربونو شمېر یې د 1 څخه تر 4 پورې وي هغه د ګاز په حالت کې دي. او هغه کاربونونه چې د 5 څخه تر 14 پورې وي ګرانو زده کوونکو هغه مایع دي. او د 12 څخه وروسته بیا جامدات دي، یعنی په جامد شکل. که چیرې کیدای شي کانکور کې درته راوي همدا سوال د فورم سوال هم دی، د کانکور سوال هم دی، کوم یو د لاندې الکانو څخه د ګاز په حالت کې شتون لري چې د کاربونو شمېر 1 څخه تر 4، کوم یو په مایع حالت کې شتون لري چې د 5 څخه تر 14 پورې وي. یا درته راغلي ګرانو زده کوونکو وایي C3H8 دا د الکان کورنۍ یو مرکب دی، وایي دا مایع دی که ګاز دی که جامد دی. تاسو چې د کاربونو شمېر وګورئ د 1 د 4 په مابینځ کې دی، موږ وایي دا ګاز دی. یا راغلي C2 دا خو دوچان د جمع 2 دا 14. یو څوک درته دا مرکب په کم یو کې دی، دا بیا د 15 تر 14 په مابینځ کې دی، دا بیا په مایع حالت کې شتون لري. همداسې ګرانو زده کوونکو دغه یوه جمله تاسو زده کړئ. دا د ډېرو کورنیو دپاره یوازې د الکان دپاره نه، که د کاربونو شمېر زیاتېدی ځینې فکټورونه په دوی کې زیاتېږي. معنا اوس که زه د کاربونو شمېر ډېرومه ګرانو زده کوونکو د ګاز حالت څخه دی مایع ته اوړي، د مایع څخه جامد ته اوړي. نو معلوم داره د کاربون د شمېر په زیاتېدو سره ګرانو زده کوونکو د مرکباتو یوازې د الکان نه د ټولو کورنیانو د ټولو عضوي مرکباتو د کاربون د شمېر په زیاتېدو سره BP او MP زیاتېږي. بولینګ پاینټ یعنی د ایښېدو ټکی او میلټینګ پاینټ یعنی د ویلې کېدو ټکي دا دواړه یوازې د الکانو نه که په هره کورنۍ کې د کاربونو شمېر زیاتېدی بس دا جمله زده کړئ د دوی د ایښېدو او ویلې کېدو ټکي لوړېږي. بل چې ورسره ډېرېږي کثافت هم زیاتېږي ګرانو زده کوونکو. د کاربونو شمېر چې زیاتېږي ځکه دوی د ګاز څخه مایع ته اوړي، د مایع څخه جامد ته اوړي، هلته ذرات ډېر په یوه ځای کې ځایېږي، نو ځکه یې کثافت زیاتېږي. کثافت هم زیاتېږي، د ایښېدو ویلې کېدو ټکي هم زیاتېږي. همداسې ګرانو زده کوونکو همداسې د دوی کتله مالیکولي کتلې هم زیاتېږي، ځکه د کاربونو شمېر چې هر څومره ډېرېږي هلته د دوی کتله هم ورسره لویېږي. بیا هم دا خبره درته کوم
دا شیان یوازې د الکانونه نه ټولې کورنیانې دا خاصیت لري. او یو شی بل چې ایزومیرونه د ایزومیرونو شمیر هم ډیریږي ګرانو زده کوونکو. ایزومیرونه پر ایزومیرو تېره ورځ موږ بحث وکړی د چار څونه د کاربنو شمیر ډیریږي د ایزومیرو شمیر هم ډیریږي. لکه میتان یې لري نه ایتان یې نه لري پروپان یې نه لري بیوتان دوه دي پینتان د راغله ډیرېدل داسې د کاربنو شمیر. او دوه شان بیا د کاربنو د شمیر په زیاتېدو سره ګرانو زده کوونکو دوه شان د ټولو کورنیانو له بیا کمیږي. که دا جمله زده کړي ډېر شان زده کوای شي. یو انحلالیت دی ګرانو زده کوونکو. اوس که تاسو ته وایي چې هغه کاربنونه چې د کاربنو شمیر یې کم ښه حلیږي که د کاربنو شمیر ډېرې ښه حلیږي. موږ وایو چې کم ځکه هغه ژر حلیږي، چې ډېریږي هغه جامد کېږي. جامد شی چې بیا ته حلوې ژر نه حلیږي. او بل سوځول یې کمیږي. سوځول یې کمیږي ګرانو زده کوونکو ځکه هغه الکانونه چې د کاربنو شمیر یې کم دی هغه ژر سوځل کېږي. یوازې الکانونه نه په مجموع کې ټول مرکبات داسې دي. ځکه اوس ګوري هغه الکانونه چې شمیر یې کم دی هغه په ګیسو کې کاریږي لکه میتان ایتان پروپان ځکه دوی ښه سوځل کېږي. او چې د کاربنو شمیر یې ډیریږي هغه بیا په تیلو په ډیزلو پټرولو په دې کې زیات دغه کېږي. هغه بیا د سوان توکي دی خو ژر دونه اور نه اخلي لکه ګازات. یعنې ځکه هلته د کاربنو شمیر ډیریږي. او یوه آخري خبره ګرانو زده کوونکو هغه دا ده چې د ځنځیري الکانونو ځنځیري خو پېژنئ چې شاخ ونه لري بي پي او ام پی د ایشېدو ټکی او ویلي کېدو ټکی لوړ دی نسبت و شاخ لرونکو ته. ګرانو زده کوونکو که یو ځای یو مرکب لیکل سوی CH2 CH2 همداسې CH3 دا هم د الکان د کورنۍ یو مرکب دی او دا هم د الکان د کورنۍ یو مرکب دی. او تا ته یو څوک ووایي چې د کم یوه د ایشېدو ټکی لوړ دی دا هم 4 کاربونه لري لس هایدروجنه دا هم 4 کاربونه لري لس هایدروجنه. که څوک ته وایي د دې د ایشېدو ټکی یا ویلي کېدو ټکی به لوړ که به د دې ستاسو به کم یو ځواب وي. آفرین د ځنځیري له نسبتا شاخ لرونکو ته لوړ دی. که ته ولې لوړ دی استاذه دا که ستاسو هغه قواوې په یاد دي د لندن او د واندرواز قواوې که ستاسو په یاده موږ ول چې د تماس سطحې یې ډېرې وي د هغوی د ایشېدو او ویلي کېدو ټکي لوړ دي نسبتا هغه چې د تماس ټکي یې کم وي. ګرانو زده کوونکو لیدونکو دا اوس زموږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا چې حاضرېږو ښه وخت ولرئ.